دا ستوان راکړې خالقا چې پرېږدم دې نه هیڅ کله چې پرېږدم دې نه هیڅ کله ستا په درد سوالګر پروت یم درنه ځم دې نه هیڅ کله درنه ځم دې نه هیڅ کله دا ستوان راکړې خالقا چې پرېږدم دې نه هیڅ کله چې پرېږدم دې نه هیڅ کله ستا په درد سوالګر پروت یم درنه ځم دې نه هیڅ کله درنه ځم دې نه هیڅ کله تل دې ستا په مینه پایم تل دې ستا نومونه ستایم تل دې ستا په مینه پایم تل دې ستا نومونه ستایم هېرول مې رانه هېر کړې هېروم دې نه هیڅ کله هېروم دې نه هیڅ کله هېرول مې رانه هېر کړې هېروم دې نه هیڅ کله هېروم دې نه هیڅ کله داسې توان راکړې خالقا چې پرېږدم دې نه هیڅ کله چې پرېږدم دې نه هیڅ کله ستا په درد سوالګر پروت یم درنه ځم دې نه هیڅ کله درنه ځم دې نه. السلام علیکم ورحمت الله. د خپل ژوند سره سم نن راغلی دی ولید کلی ته خوشبختانه هغه د خیر په کارونو کې الله تعالی هغه موسم هم صفا کړلو ښه دی موسم لمریز شو لکه څنګه چې دا ماشوم هم ګوري زما په غېږ کې چې دی دا هم ناروغه دی د دې په څېر نور دلته ناروغان هم وجود لري تقریبا 3 میاشتې مخکې موږ دلته راغلي وو دوا توضیح هم موږ کړې وه همداسې یو څه ناڅه یو 2 کورنیو ته مرسته هم راوړې وه نوره مرسته هم نه وه پیدا کړې چې تر څو دې ته موږ ورسو خو د زړونو نه موږ نه دي ایستې په زړونو کې هم ځان سره دا صف کړي دي یعنې ځان سره ملاجستر کړي دي چې بیا به د دې پوښتنه کوو تر څو چې موږ ژوندي وو د دې اړینې مرستې ورته رسوو موږ ملتیا وکړې د هر یو ماشوم لپاره موږ جدا جدا بنینونه یا هغه کورتیګانې د ژمي لپاره چې ګرمې دي هغه ورته واچوو د خپې نمبر یې دی په هغې مطابق موږ دې ته بوټان هم انتخاب کوو پښتو الله درکړې په دنیا باندې څوک درنه خفا څوک درنه خفا نشي هر چا سره نیکي کوا څوک درنه خفا نشي هر چا سره نیکي کوا دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا ننتا تا مقادا تو بگرشا لگنا نتا ننتا تا مقادا تو بگرشا لگنا نتا کلک وہ ستوحید ہے کلک وہ ستوحید کے اتباع خپل نبی کوا کلک وہ ستوحید کے اتباع خپل نبی کوا دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا ما کوا غرور انسان رب تعجزی کوا
دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا دا دنیا فانی دا آخرت لا تیاری کوا ګور په لها